السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو ورو تاسو منټور محمد امیر نننی کلاس سره به زمونږه د اری چپټر هغه کمپلیټ شي مکمل هر اسپیکټس د اری هغه مونږه ډیسکس کو صحیح ده نیکسٹ په ان شاء الله بیا مونږه سټرکچر چپټر سٹارټو نننی کلاس کې مونږه ډیسکس کوو د سلیکشن سارټینګ چې په سلیکشن سارټینګ باندې که تاسو پریوس لیکچر کتلې تاسو ته ما په سلیکشن سارټینګ باندې دا یو پروګرام لیکلی وو او دا پروګرام زموږ سره د انټیجر ویلیوز لپاره نن خو مونږه په نننی لیکچر کې مونږه دا ډیسکس کو چې دا یو د پروګرام کې دا چلو چې زموږ سره د انټیجر ویلیوز به د سارټ کولې بل دا چې زموږ سره اسندینګلی ډیټا سارټ کوله نو په دې پروګرام کې معمولی چینجز وکم او هغه پروګرام دی چې دا زموږ سره به ډیسندینګلی انټیجر چې کوم دی انټیجر ویلیو څنګه سارټ کوي او دغه سره کریکټرز لکه مطلب A to Z چې زموږ سره کریکټرز دي دا به موږ په سلیکشن سارټینګ باندې څنګه سارټ کوو سمپل همدا پروګرام دی معمولی غونډې چینجز به کې وکم نو که چېرته تاسو د سلیکشن سارټینګ کلاس نه کتلې نو پلیز اټ از ا همبل ریکوست ټو یو ټو all of you چې هغه کلاس تاسو مست واچ کړئ صحیح ده نو راځه سمپل اول خو تر دې پروګرام هغه دغه چې کوم دی هغه آوټپوټ تاسو په سکرین باندې وښیم کوم چې موږ په سلیکشن سارټینګ په کلاس کې دا پروګرام ډیسکس کړی او دا هم لیکلی صحیح ده اول زموږ نه به دی اری واغستو سایز دی مطلب څومره سایز والا اری دی لیټ سپوز ما ولور کو زما سره اری دی چې دا زما سره 6 الیمنټس لپاره اری دی بیا ما تل تاسو هغه الیمنټ انټر کړئ چې موږ هغه الیمنټس تاسو کو هغه الیمنټس موږ تل سارټ کو صحیح ده نو ما تاسو کړو ما ته داسي بچې د لویشه داسي زما سره یو 6 الیمنٹ والا یو اری و تاسو کو هغه ان سارټډ اری و دا ما انټر کو نو مال چې کله دا انټر کو ما ته چې سارټډ اری تاسو شو 1 2 3 5 8 9 صحیح دا اری زما سره شو دا اری زما سره د سکو دا اری زما سره سارټ کو سارټینګ پان زما سره داسې راغی صحیح دا اوس که چېرته زه غواړم چې دغه ډیټا د زسکه ما دای مال اسندینګلی نو در از ډیسندینګلی سارټ کوم دا غیر لپاره به سمپل پر پروګرام کې تاسو په کنډیشن کې چې موږ کوم کنډیشن لګول او په سټیټمنټ کې چې هغه چې مطلب په جې باندې به زموږ سره کم ویلیو لکه سمپل تاسو د انګل بریکټ به چینج کړئ اوس دا پروګرام تاسو ته مکمل سم ډیسکس کولای چې جې نو په جې بس بیا موږ پریویس ډیټ شیره نو تاسو ما په سلیکشن سارټینګ کې په کلاس کې ډېر په ډیټیل سره ټول پروګرام مونږ تل کړو کړئ سمپل تاسو چینجز وکړئ چې د لیس دین دا سیمبل به تاسو ګریټر دین ته واړوي او دا به وسکه دا به زموږ سره د ډیټا ډیسندینګلی سارټ کوي صحیح لکه څنګه سمپل بیا زه تاسو ته پروګرام آوټپوټ وښیم لیټ سپوز ما سره یو اری دی دغه کې دی 7 الیمنټ صحیح ده اوس ته 7 الیمنټ لیکم چې ما سره 9 دی او 1 دی داسې 4 دی رینډملی زه ویلیو سلیکټ کوم صحیح ده دا زما سره سو شو بچې د لوي شو دا ویلیو څه سوا شو یار 4 and 8 شو لیټس ټرای چې وسکه 8 دی الته ما 7 ورکړل لیټ سپوز 6 وتی 6 زموږ سره سکیپ شو صحیح ده چې چلته مونږه ری سایز 6 7 ډیکلیئر کړل ته ماته 8 اساین کړو نو ویلیوز 8 نو 6 زموږ سره سکیپ کو او د 7 ویلیوز زموږ سره څه شو دا ډیسندینګلی سارټ شو تاسو کته شي ګوره اول 9 راغې په 9 پسې بیا 7 راغې په 7 پسې بیا ډبل ټایم 4 دی په دې کې بیا 2 دی بیا 1 دی بیا 0 دی نو دیټس وای زموږ پروګرام چې کوم دی ډیټا ډیسندینګلی سارټ شو تاسو ته بیا هم چې کوم دی ورکم لیټ سپوز ما سره 5 الیمنټس دي سو الیمنټس دي لیټ سپوز ما سره 5 الیمنټس دي او زه ورکم 1 او بیا زموږ سره 9 شو 3 شو 0 شو and 6 or 5 تاسو کته شي دا زموږ سره زموږ ری ډیسندینګلی سارټ شو صحیح ده دا خو د اسندینګلی او ډیسندینګلی خبره صحیح ده سمپل ولته تاسو دا بریکټ څه کوي دا ورته چینج کوي اوس زه غواړم چې زه سو کوم ځای په دې پروګرام په تور باندې کریکټرز چې کوم دی هغه زه کوم سارټ کوم صحیح ده دا غیر لپاره سمپل او سمپل سریج تب کې کریکټرز غواړي چې مطلب A to Z سمره کریکټرز دي هغه تر سلیکشن سارټینګ په تور باندې څه کې هغه سارټ کې اسندینګلی او ډیسندینګلی داتس کمپلیټلی ډیپند اپون یو اوکے چې تاسو خو خې تا غشن کولای شي نو غیر لپاره سمپل به دا قصه وکړي چې ګور د اری منګلو اری ته موږ انټیجر اساین کول اوس به ته موږ انټیجر نو ورته موږ کریکټرز اساین کو صحیح ده کریکټرز ورته موږ اساین کو او سمپل به دا سو کو دا ما یو کریکټر اری واغستو مخکې زما سره سو مخکې زما سره دا انټیجر والا ویلیوز بدی کریکټر زموږ سره د سوري انټیجر والا ویلیو بدی ویریبل زموږ سره سٹور کول زموږ سره کریکټر ویلیو سٹور کوي نو چې پاره زموږ سره کریکټر ویلیو وي نو سمپل بیا پروسیجر په دې اپلای کیږي او بریک زموږ سره اوس کریکټرز چې کوم دی هغه بس کیږي هغه په دې کې سٹور کیږي او په دې اری کې په غوښنه به موږ خپل سارټینګ پر چې کومه پرفارم کولای شو لیټس سپوز ما سره 8 کریکټرز دي صحیح ده لکه A دی بچې لوشه زی دی ایکس دی سی دی وی دی داسې سو شو
3 دا وای شو او کیو شو. صحیح ده. دا ما ګوره سو کریکټر ورکړل 4 and 4 8 کریکټر شو دا زما سره، او زه غواړم چې دا کریکټر زما سره اسندینګلی سارت شي. صحیح ده. ما انټر دباو کوم، تاسو کته شي A B C Q V X Y Z دا زما سره څه شو، دا زما سره اسندینګلی دا کریکټر چې کوم دی دا سارت شو. او که تاسو سمپل غواړئ چې دا کریکټر دی تاسو سره په سلیکشن سارټینګ باندې ډیسندینګلی سارت شي، نو سمپل تاسو په اف کنډیشن کې سو کوي هغه کم لیس دین سیمبل چې موږ لګولې دي تاسو سمپل داسې کوي دا ګریټر دین کې دا زما سره بیا ډیسندینګلی سکیږي سارت کیږي. ګوره زه تاسو ته یو خبره وکم چې ډیر زیات امیزنګ خبره ده. دا پروګرام لیکل او دا امپلیمنټیشن دا څوک چاته په کالجونو کې نه کوي. موږ ته په خپل په کالجونو کې دا نه دي چې په دې مار ټیچر سره لانجه او جګړه او شر فساد چیرته دا ولې ته موږ ته په بورډ باندې وی چې لکه سلیکشن سارټینګ خو بس یو ویلو سلیکټ شو او د ټول اره سره بیا خپل ویلو کمپیوټر کې ټول کمر راوالي او غدا په دا قصې تیری خو مونږ ته ویل خو دا خو مونږ ته په پروګرام کې امپلیمنٹ کول غواړي کنه. نو په دې وجه به زما ټیچر سره همیشه چې کوم نه لګیدا ولي چې تاسو سره پریکټیکل امپلیمنټیشن نو چې کله زه تاسو ته ګوره تاسو ته دا یو ډېر غټه اپورچونټی ده بیا په پښتو ژبه کې خپل پښتنو ته نشته هغه موږ تر سټاپ نالج چې کوم دغه مونږ کې نشته موږ صرف چې کوم دی هغه ګډاګی دی لکه ګډاګی زمونږ د علاقې دی خو مطلب ټول درته چې څومره وخت رحمان دی دا شی موږ ګورو او بالکل په شوق سره ګورو خو لکه داسې ایجوکیشنل ویډیوز به موږ بور کوي یار وی آر ګیټینګ بورډ. سو دا تاسو ته ببل سارت ما امپلیمنٹ کو هغه باندې فورا تاسو ته قصې وکړي په سلیکشن سره دا قصې دا پروګرام څوک چاته نه لیکي نه ول ورزي. اوکے اوس راځو دا اوس موږ ګورو چې کریکټر موږ ډیسندینګلی سارت کو. نو پلیز it is a humble request to all of you that please watch the video, practice the program. If you have faced any problem, any query, please ask me in the comment section. Inshallah I will be must answer you there. Okay, so please do something. Okay, حرکت کې برکت د سخت کوي کنه. خلک سپوز ما سره 5 کریکټرز دي دا اوس موږ ډیسندینګلی سارت کو لکه پای کې زما سره او دی دا سی کیو دی بی دی ټی دی ا دی. صحیح ده. دا موږ ډیسندینګلی سارت کوو ګور ټی کیو او بی ا د زما سره ډیسندینګلی زمونږه کریکټر سارت شو. نو امید لرم چې نن کلاس تاسو ډیر زیات خوښ شوی او I am hoping چې تاسو ضرور خوښ شوی. سو دا زموږ سره سلیکشن سارت زموږ د اره چپټر مکمل ختم پاره تاسو ماره وایو اره ټایپس می 1 ډایمنشنل ملټي ډایمنشنل او 2 ډایمنشنل اره می دته وایو پای کې تاسو بیا سارټینګ پرفارم کړل ببل سارت می رته وکړو ببل سارت می رته پروګرام رن کو سلیکشن سارت می رته وکړو سلیکشن سارت می رته پروګرام رن کو او سمې پوهه کړی چې څنګه موږ انټیجر کریکټر هر څه کولای شو په اره کې چې څومره سا پاسیبل څومره سو هغه ټول تاسو ما وکړل دا چې بس تل کډاری کاشو بس اره خو دې ته قصه ختم او یو کلاس کې مرته اره ختم کو. نو پاره باندې تقریبا ما I think so 8 7 9 10 کلاسز واغستل. صحیح ده. نیکسٹ چپټر ان شاء الله موږ په سټرکچر باندې سٹارټو او ګورو چې سټرکچر څه شری دغه پوری د الله فمان د خپل ځان ډیر خیال ساتي.